انا وسلم رب العالمین د دې امت ته هدایت لپاره رالیږلی دی. په دې مقصد چې دا امت د کفر او د جاهلیت د تیارو نه وباسي او د ایمان او د اسلام په رڼا کې داخل کړي. د دې لپاره الله ذوالجلال نبی علیہ السلام مبارک ته داسې صفات ورکړل چې د هغې په برکت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه خپل مقصد کې کامیاب شو. د دعوت او د تبلیغ سره چې نبی علیہ السلام به دعوت هم چلو، دین به هم رسو او خلکو ته به د ایمان او د اسلام بلنه ورکوله. الله ذوالجلال نبی علیہ السلام ته داسې خصوصي اخلاق ورکړي. کافر به راغی او د نبی علیہ السلام مبارک سره به ناسته وشوه او د هغې هغه مبارک اخلاق ته به وفتل، بې دعوته به الله مسلمان سه. کل پرولک سیده جیه نور واستو بی ډېر لوی خلک چې د اسلام په دایره کې داخل شوي دي، د هغې لوی سبب او لویه ذریعه د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق دي. په مکه کې کافر به لګیا وو، د نبی علیہ السلام متعلق به غلطې پراپیګنډې کولې او چې بعضې خلک به د پخوانو کتابونو عالمانو سره ملو شو، د هغې نه به یې تپوس وکړو چې د ده خوی څه دی، دروغ وایي که نه وایي، دوکه کوي که نه کوي. دوی به ورته وایي نه دروغ خو نه وایي، دوکه خو نه کوي. دوی به وایي دا حقه پیغمبر دی چې زموږ په کتابونو کې د آخر زمانې کوم پیغمبر لیکلی شوی دی. حضرت ابو سفیان رضی الله عنه ابو سفیان رضی الله عنه وی هغه زمانه وه چې زه لا مسلمان نوم کافر وم او حبشې ته تللی وم، دا شام ته تللی وم. په شام کې د روم یو لوی بادشاه دی هرقل، هغه شام ته تللی و، بیت المقدس کې نظر یې کړی چې زه به پیاده ځم بیت المقدس ته 2 رکعته لمونځ به کوم. هغه له د نبي علیہ السلام مبارک خط راورسېد چې پیغمبر علیہ السلام دعوت وله ورکړی و چې ته مسلمان شه. نو هغه بیا د ابو سفیان نه معلومات کول. نو بخاري شریف کې یو اوږد حدیث دی، د ابو سفیان نه تپوس کو چې د نبی علیہ السلام متعلق به دا سړی څنګه دی، نسب یې څنګه دی. ابو سفیان ورته وایي چېرې د لوی نسب خاوند دی. نو هغه تپوسونو کې 2 تپوسه داسې وو چې هغه د اخلاقو سره تعلق لري. یو یې دا تپوس وکړو دروغ وایي، وایي نه دروغ خو نه وایي، بلکې زمونږ په علاقه او په وطن کې په صادق او رښتینې مشهور دی. دویم تپوس یې ته دا وکړو په امانت کې خیانت کوي، وایي نه دا هم نه کوي. وایي دوکه کوي، وایي نه تر اوسه پورې کوئی چېرته دوکه نه ده کړې، دوکه باز هم نه دی. وایي تعلیم څه درکوي، وایي مونځ راته ښیي، د زکات حکم کوي، د پاک دامنۍ خبره کوي چې ځان پاک دامن وساتئ، ځان په حیا کې وساتئ، بې حیایي مه کوئ. هغه د روم بادشاه هرقل چې داسې پوزیشن یې هغه زمانه کې لري لکه نن د امریکې بادشاه، سپر طاقت چې ورته وایي،
هغه اوږده قصه ده، په آخر کې څه وایي، وی ای فلان کې ابو سفیانه، وی دا تا چې د پیغمبر متعلق څه ووایي که دا رښتیا وي. رښتیا خو ځکه هغه وایي چې هغې دشمن خو په سړي دروغ وایي، د چا ښه نه وایي، خو چې دا تاسو ووایي که دا رښتیا وي، دا رښتونی پیغمبر دی، دله به الله دونه غلبه ورکړي چې زما خپې په کوم ځای پرتې دي دلته به یې بادشي رارسي. په پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام متعلق دا الفاظ لیکلي چې لی به رښتیا وایي، دوکه‌باز بني، دروغجن بني، غیبت به نه کوي، چغلي به نه کوي، بازارونو کې دا چغې او شور او شغ او شغرب دا به نه کوي، که څوک ورسره بد کوي د بدو بدل به په بدو نه خلاصوي، په ښو به خلاصوي. دا د حضور پاک مبارک اخلاقو. وجود به یې ښایسته وي، ښکلی به وي، نه به ډېر اوږد وي، نه به ډېر لنډې وي، ویښته به یې نه ډېر ګلګوچي وي او نه به ډېر اوار وي. نو چې څوک به م لاړل او د پخوانو کتابونو مولیانو عالمانو ته به یې د نبي علیه السلام دا صفتونه ذکر کړل، یاره وایي زمونږ کتابونو کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کوم صفت د اخلاقو راغلی دی چې دا ته کوم وایې که دا پکې وي دا رښتونی پیغمبر دی. نو زما ورور د نبي علیه السلام د دعوت او د تبلیغ سره سره یو لویه دایره د مسلمانانو په اسلام کې داخله شوې ده چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق یې کتلي دي. یو سفر کې د صحابو سره نبی علیه السلام مبارک تللی و، ګڼ صحابه اوبه نه وې، نبی علیه السلام مبارک یو لوټې ته ناست و، په هغې یو اودس کو او صحابه ورته رالل د الله رسوله وي اوبه خلاصې شوې، څاروي هم تږي دي او انسانان هم تږي دي، قریب ده چې دا مونږ او زمونږ څاروي د تندې د وجې د حالات نه شو، وی دغه اوبه دي چې دا تا سره په دې لوټه کې څومره پرتې دي نورې نشته. نبی علیه السلام مبارک یو څو صحابه مقرر کړل، وی تاسو چکر ولګوئ، وګورئ که چېرته نږدې د هغه غوریزه علاقه وه چې کوم ځای کې دي دمه کړې وه په هغه سفر کې، وی د غرونو نه ګیر چاپېره که چېرته خولي یا د اوبو ډنډ یا چېرته چینۍ یا کوې وي دی وګرځئ. یو حضرت علی رضی الله عنه یو بل صحابي دی، هغې په آسونو سواره شو، یو خوا بل خوا منډې تللی و، یو زنانه ولیده، زنانه په اوښ باندې بره ناسته ده، یو طرف ته هم یو مش د اوبو تړلی دی او بل که هم یو مش د اوبو تړلی دی، دو مشکونه یو خوا انډی دی او بل خوا انډی دی او دا پرې د پاسه ناسته ده او د اوښ پلی لاس کې نیولې روانه ده چې دوو صحابو دا ښځه ولیده ورمخکې شو، وی ښځې دا اوبه دي دې مشکونو کې، وی او وی دا کوم ځای نه دی راوړی، مطلب دا چې ځای راته وښیي چې مونږ لاړ شو چې مونږ هم د اوبو انتظام وکړو. ښځه ورته وایي وی اوبه خو ډېرې لرې دي. څومره لرې دي؟ وی پرون دې وخت کې ده د ګودر نه را روانه شوې یم، یو شاوه روز مزل مې وکړو، هغه به کې اوبه لوی غنیمت دی، وی تیل ارزان دي اوبه ګرانې دي، دا حقیقت دی. اوبه یو لیټر تا ته په عربو کې نن سبا په 1 ریال او په 2 ریاله میلاویږي او تیل په 4 انې دي که په 6 انې میلاویږي، نو تیل ارزان دي اوبه ګرانې دي. وی پرون دې وخت کې د اوبو د خوا نه را روانه شوې یم او وی علاقه کې نارینه زمونږ بار په سفر تللي دي، تجارت باندې تللي دي او ماشومان دي او بوډاګان دي او زنانه دي، نو د اوبو والا ما راوړی. وی خورې یا ترور یې خفه کېږه مه، زمونږ یو مشر دی هغه له د یو پوټي بوځو، د اوښ هغه پړی یې ونیو او ښځه پرې پزه سوړه وه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم لی بوتله، وی د الله رسوله مونږ خو چکر ولګو اوبه نشته او د زنانه دا 2 مشکه عادت کړي دي او خپل قوم له روانه د قوم له وګوري، خو چې دې نه هم تپوس وکړو نو دا وایي چې اوبه له یو شاوه روز په مزل لرې دي، پرون دې وخت کې مې مشکونه بار کړي دي او را روان یم. دا حقیقت دی. مونږ دا تېر ځل چې عمرې ته تللي نو ټیکسي مې ونیوه، ملګرو ته مې بدر ته ځو،
نو په لاره ډېر زیات مزل مو وکړ او یو ځای روحای ورته وایي یوه علاقه ده هغې له ورسېدو نو ما هغه ملګرو ته ویې تاسو ودرېږئ دلته کې معلومات کوو یو کوی دی او د هغه کوي د نبي علیه السلام مبارک اوبه څښلي دي او پکې لعل هم توکلي دي او تاریخ لیکي چې نبي علیه السلام مبارک په هغه کوي کې لارې وتوکلې هغه کوي کې دومره اوبه راوچتې شوې چې په سوونو صحابه هم وڅښلې د هغوی څاروي هم پې سیراب شو مې د هغې معلومات کو نو بیا یو دوکاندار نه هم تپوس وکړو یو بوډا سپینګیري مونږ یاره دې روحا مقام کې چې د یو پي شته داسې د زړې زمانې هغه وی او وی د نبي علیه السلام د معجزې یو پیر دلته شته مې کوم ځای دی نو هغه ویله نښه پته راکړه ورپسې لاړو هغه پي ته هم ځان ور ونښه چې ورغلو صیبه د یو ځای بل ځای نه دا ډاټسنې ډکې را روانې وې او هغې سره دا غټې غټې د بیلر ورته وایي که څه ورته وایي د تیلو ده دا غټ غټ ډرمان و ورسره او په بورقه باندې به یې اوبه راایستې او هغه ډرمان به یې ډکول او تلل به نو ما بیا د هغه یو ډرایور نه تپوس وکړه هغه پاکستاني و ما یې دا اوبه ته کوم غواړې ما ته ویې په دې ټول علاقه کې اوبه دلته نشته ټول علاقه کې او ځای په ځای حکومت بورونه هم کړي دي خو چې کوم ځای بور کوي او اوبه راوځي نو یا د تیلو خوند وی څښه او یا مالګیجنې اوبه راوځي پاکې اوبه په دې ټول علاقه کې نشته نو هغه ما ته وایي چې 500 کیلومتره خلک د دې کوي نو ګوري خلک خو مالدار دي ګاډو کې راځي او په ګاډو کې هغه ډرمان ډکوي او وړي خدای پاکه دا خو ناشنا ته نبی علیه السلام برکت دی هغه ملګرو ته مې شابه اوس کہتے اوبه یاره هغې باندې بورقه لګېدلې ده پاکوي باندې عام د دې څرمنې دا زمونږ په وطن کې چې دا کومې بورقې دي په دې بورقه باندې مې ترې اوبه راوویستې او تقریبا داسې یا 8 فوټه یا 10 فوټه جوور پیو 8 یا 10 فوټه او داسې اعلی صفا اوبه چې بنده په یو بورقه هم د هغې نه مړېږه دا ما په دې خپلو سترګو لیدلي اوبه هم ترې وڅښلې ځان سره هم ترې په پلاستیکو ګوتو په بوتلو کې راومړې لږې شانتې نو ما وی دا د نبی علیه السلام معجزه چې په 500 لکه ګیر چاپېره اوبه نشته سره د دې انجینرۍ او د ساینس د زمانې چې دې زمانه کې خو دوی په سوونه میله لاندې هغه بور کوي د اوبو دپاره دونه محنت کوي او سعودي غوندې مالدار ملک اوبه نشته دی او په دې لږ ځای کې د نبي علیه السلام د معجزې برکت ته ګوره په 8 فوټه کې او په 10 فوټه کې داسې اوبه دي چې دا 50 کیلومتره ګیر چاپېره خلک یې وړي نه خلاصېږي خشته مزیدار اعلی اوبه دا د نبی علیه السلام مبارک برکت نو به هر کیف هغه زنانه چې نبی علیه السلام دی راوستله نو نبی علیه السلام مبارک ته هغې وایي چې صاحب دا دې چې اوبه راغېښتې دي یو شوه روز مزلې کړی نبی علیه السلام مبارک هغه زنانه ته وی لږ غوندې مونږه له لږې اوبه راکې مونږ به تا له اوبه کمې نه کړو لږې غوندې درنه واخلو او وایي چې صاحب اخلې نو واخله نو وایي ښه ته کوزه شه غټه خوله د یو مشکې وسپړدله او نبی علیه السلام مبارک څه کلمات ولوستل او په هغې کې چف کړل نو د دې مشک 2 خولې وي یو لکه د لوټې غټه خوله وي چې په هغې باندې اوبه ورچوي او بل داسې سخسورې غوندې نرۍ خولې وي چې په هغې ته اوبه وباسي هغه نرۍ خولې پوله وکړه او لوښی راواغېسته او هغه به یې ترې ډکول او صحابو ته ویې شابه څکئ صحابه چې څومره ټول سیراب شو بیا ویې شابه څاروو ته هم واچوئ څاروو ته یې لوښي ډکل څاروي اوښان او اسونه چې څومره ورسره اوږدې چیلې هغه هم ټولې سیراب شوې بیا ولې هغه مشک وتړه ښځې ته وایي وایي دې خوا راشه وایي دا خپلې اوبه دې وګوره ستا اوبه کمې دي که برابر دي وایي صاحب زما اوبه خو کمې نه دي برابر دي وایي ګورې ستا اوبه هم کمې نه کړې الله موږ له اوبه راکړې ستا اوبه همغه دي چې څنګه دي په مشکونو کې دي الله موږ له اوبه راکړې بیا صحابو ته ویې لږ غوندې ستوان او که خوراک مراک څه در صحیح را جمع کړې چې دې زنانه له ورکړو نو چا د ستوان او چا کجورې او چا اوړه دا چې کم صحابو سره یو پنډوکي ورته برابر کړ هغه زنانه ته یې ویې ته به په دې اوښ باندې سکېنه هغه یې کېنوله او هغه سامان یې ورته مخې ته کېښوده وایي زه خفه کېږه مه په مخه دې ښه ښځه خوشحاله شوه چې اوبه خو د ما کمې نه شوې او د سوو کار پې وشو او دا دې مرتو کې د ستوان او اوړه او کجورې او نور سامان هم میلو شو ګوره د نبي علیه السلام مبارک خوی ته چې دا ښځه لاړه څنګه خپل قوم ته نو قوم ورته وی
فلانکې تا خو ناوخته کړې لږ نن لیټ راننې یاره و یو سړي سته میلو چې ټوله قصه یې ورته وکړه یو 200 په مخه کړمه او دغې غر نه اخوا څوک سړی و زه یې بوتلم او زما نه به یو باغ شتې و ټول په سوونو خلک پرې سیراب شو څاروي سیراب شو اوبه مې همغه دي یاره دوه خبرې دي یا خو دی پیغمبر دی او یا ډېر زبردست جادوګر دی او دا ګوته یې داسې کړه وایي د دې ځمکې او د اسمان په منځ کې د ده په شان غټ جادو بل چا سره نشته ځکه چې زما اوبه کمې نه شوې او دوی سیراب شو او یا دا چې خلک یادوي هغه پیغمبر معلومیږي نبی علیه السلام لار مبارک مدینې شریفې ته صحابو ته حکم وکړ وایي که تاسو کوم ځای جهاد کوئ او غذا کوئ چې دا ښځې مونږ له دا کوم احسان یې را سره وکړو اوبې راله راکړئ سره دې نه چې د هغې یو ګوټو به هم کمې نه شوې خو مونږ سره یې ښېګله وکړه د دې د برکت نه وره دې ټول قوم ته ګورې غږ نه کوئ نور جیر چاپېر چې څه کوئ به د دې قوم په کافر هم دې غږ به ورته نه کوئ ورهل جزاء الاحسان الا الاحسان دا ښه بدل به په ښه خلاصې څوک در سره ښېګله وکړي احسن الی من احسن الیک نبی علیه السلام مبارک فرمایي تا سره څوک وکړي ته مو سره ښه وکړه ولې زمونږ په پښتو کې او زمونږ په وطن کې دا شی بلکل نشته تا سره به یو سړی ښه کوي ښېګله به کوي خو چې د هغه وس کېږي قسم دې که در سره که نه بد به د دنده به دله ګوري دا ایمان یې یریږي جوړ د ده جوړ ماته څه تمه ده په وینو به دې سلا نه شي دا اسلامي نظام نه دی دا د قرآن او د پیغمبر دستور نه دی د نبی علیه السلام مبارک مومن او د هغه امتي که ځانګړنه کې څوک د طرف وکړي ته به ورته کوې څوک د سره ښېګړه وکړي ښه کوه د هغه شکر ادا که من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې د بنده شکر دی ادا نه که د الله شکر دی مدا نه کړو د الله نعمت او د هغې قدر به هله کوې چې څوک د سره پوه کړي ګوره نبي اته ورسره ښو کې نبي علیه السلام مبارک له به چا صدقه راوړه ای چا صدقه به هغه په خپله نه خوړه نه به یې بچو خوړه ا به یې په هغه سات نورو صحابو له ورکړه بو چې چا به هم د صدقې یا د زکات مال راوړو نبي علیه السلام به تش نه پرېښود د هغې بدل به یې ورکو او صحابو ته یې حکم کړی چې څوک در سره څه شی راوړي بدل ورکوه که بدل در سره ني دعا خو ورته وکړه د مسلمان داسې خو یو اخلاق پکار دی ساته یو سړی د لاس او پښو خدمت وکړي بوج در سره اوچت کړي په ښوونځي کې درته سیټ پرېږدي په لاره یې د مټې ونیسي دوه پښتې او خوږې خبرې در سره وکړي دا غټ غنیمت ښه اخلاق ښه خوی در سره هغې استعمال کړه په کار دا دی چې ته هغه سره د ښه خوی او د ښو اخلاقو نه کار وغواړې نه نن دا نشته که څوک درنه رالل چې ما له یو 5 روپیا قرض راکړه او یو 5 روپیا دې ورته قرض ورکړلې بس بل ورځ به راشي یو 100 روپۍ ماله نورې راکړه یا لکه په نو خو مې درې درکړي دي که نه نه مړه شا به یو 100 روپۍ راکړه په زور یې درنه بیا غواړي لارې در باندې ومنتبره او درنه بیا 200 300 غواړي او دا حدیث واورئ د نبي علیه السلام مبارک چې څوک د چا نه قرض پیسې غواړي په دې نیت چې ضرورتمند یم چې سبا را سره وشي ورکوم به دله به الله د هغې قرض د خلاصولو توفیق ورکړي او که چا په دین یې د یو مسلمان نه قرض واخېسته چې ورګه د بوت یې کم درانه بیا ویلي نو الله به ترې دغه پیسې هم ولګوي او چېرته به الله دله د قرض د خلاصولو توفیق ورنه کړي مال به الله هلاک کړي زموږ نن دغه نیت دی ګوره هلکې 100 روپیا قرض را چې ورکړي دا مو اورېدلي دي اورېدلي مو دي او بیا ورته چې مال هغه خپلې پیسې زمانه څه سور ګوټې لوټګې دې راکړې دي هر وخت یې غواړې شرمې مې دې لپاره دې ما له قرض راکړو یا خدایه پاکه دا خو عجیبه مسلمان خدای را سره ښه وکړه را سره دي لږ صبر راته وکړه یا ورته لاړ شه یا 100 روپۍ دې راکړي دي یا 200 روپۍ یا 500 روپۍ دې راکړي دي را سره نشته که دې راته وبخلې نو که هغه سره وي ته بیا وبخې که نه مهلت به دله نبي علیه السلام مبارک هم دغسې وي په چا دې قرض پورې دی او که وس دې کېږي ورته وبخه او که وس دې نه کېږي مهلت وله ورکړه ټیم وله ورکړه بلکې د قیامت په ورځ یو سړی به الله تعالی ته ورمخامخ شي نبی علیه السلام فرمایي چې ورمخامخ شي الله به یې تپوس وکړي څه دې کول په دنیا کې څه دې راوړي دي دی به ورته الله هېڅ مې هم نه دي راوړی یو شی مې کړی دی بس ادا چې په چا مې قرض و نو که مالدار به مهلت به مې ورکړو چې خیر ته مالدار یې خو ما د میاشت پسه 2 میاشتې پسه راکړه او که غریب به نو ما به ورته بخښه دا 2 کاره مې کړي بل مې نه دي کړی الله به وایي ښه اوس غریب ته دې مال بخښه او مالدار ته به دې نیټه ورکوله
وی نو ستا نه زیات حقدار خو مونږ یو ځکه څه ګناه در باندې وي مونږ درته وبخله نیغ په نیغه جنت ته ځه. د مبارک پیغمبر د خولې مبارکې وینا ده. مونږ نه هغه اخلاق چېرته راغل؟ د الله ځان بنده ګڼو او د نبی علیه السلام ځان امتي ګڼو او روان د کافرو په لار یو، بلکې کافرو کې هم قسم دی که دا صفت شته. دا د دوکې او د داکې صفت که چې نن په مونږ کې دا کم نتګې صفت دی. خو چې ګورې په اخبار کې به یې کړي چې سعودي کې نن د پاکستاني نه په پوډرو کې سر و. چېرته هندوستان والا یاد نه که، چین والا یاد نه که، د بنګلادیش نه سعودي ډک دی. دومره بنګالیان دي پکې چې د شمېر نه وتی چې ګورې بنګالي به دوکان د بنګالي، سبزي بنګالي خرڅوه، هر ځای کې مزدوري بنګالیان کوه. چېرته په اخبار کې مونږ ونه لیدل چې بنګالي پوډر وړي دی او سر یې پکې والی دی. چېرته هم د بل وطن د هندوستان څوک ونه لیدل. د دنیا انډین خلک په سعودي کې پراته دی. خو چې اخبار ګورو پاکستاني نه په پوډرو کې سر و، پاکستاني نه په پوډرو کې سر و، پاکستاني نه په پوډرو کې و. ای مسلمانه ته سګتې پوډر وړې او کوم ملک ته وړې؟ د نبي علیه السلام وطن ته وړې. هغې وطن ته وړې چې قرآن او دین د کوم وطن نه راغلی دی. هغه وطن ته وړې چې د انسانیت ښکلې خوی ماته د هغې وطن نه راغلی دی. هغې وطن ته راپلیتې وړې او بیا په هغې کې د ټول ملک او د ټول وطن بدنامي جوړه. دوکا داکا مالته کې یو سړي ته تپوس وکړ پاکستان سامان دلته کم یو تجارت شته سړي مونږ له دعوت کړو په جده. ما یاره پاکستان نه دا څیزونه کم راځي او د هندوستان ډېر زیات راځي. د چین او د هندوستان د دنیا سامان راځي. وایي د پاکستان څیزونه پکې ډېر کم دي نه راځي. هغه ماته وایي د په ریمنډای کې به خپله کار کوم. وایي د پاکستان ډېره ښایسته ښکلې میوه ده لکه کینو شو یا کیله شوه یا روجه شوه. دا وایي ډېر اعلی قسم څیزونه د پاکستان شته. نو په لومبي ځل کې د دې سمپل راشي نمونه سعودي ته، نو وایي دا سوداګر او د تاجران داسې ورته پس کېږي هر یو وایي چې ماله دونه کاټن او ماله دومره کاټن او ماله دومره کاټن ځکه ډېر قیمتي شي وي. خو چې په دوه ځله یا په درېیم ځل باندې کوم سامان راوسي نو د پاسه یو شانتي او لاندې ګند پروت وي. د پاسه مزېدار لاندې ګند لاندې څښه وایي هغه غون جز ورته واپس کړي چې دا هم نه دی پکار واپس یې وړی. تاوان د بل څومره شو؟ دا زموږ دوکه دا که چېرته په یو ملک کې به دا ماته ونښی. زه په خپله تللی یم او کارټن هم اخیستی دی. د میوې کارټن مې اخیستی دی په سعودي کې، په مدینه شریفه کې، په مکه مکرمه کې، په منډی کې. د سبزی کارټن مې اخیستی دی. کارټن بلکل دا دغه کارټن وي هغې ورته کارټن وایي د دې ګتې. په خدای یقین کوه په جومات کې په ممبر درته اخیم که دروغ درته ویم چې لومبې د پاسه سر یې څنګه دی لاندې هم هغسې مزېدار حالت. او په پاکستان کې به وښیم ورشه که د کینو کاټن واله که چې د پاسه څنګه دی سر یې والا جوړ کا. هلکه دا سر جوړول په کوم کتاب کې دي؟ سر والا جوړ کا. لاندې ګن وغورځوه او د پاسه سر جوړ کا. ټماټر وی سر والا جوړ کا. سر داسې انسان دی چې په ګومند والا سر ګومند دی او پکې والا تیل اچوي او پکې والا خوشبویي اچوي. سر جوړ که دا معنا کې لاندې ټول ګند او غول واچوه او د پاسه پې ښایسته ښایسته ښکلې پورې شی واچوه. دا دوکه نه شو څه شی شو؟ پیسه ګټم جنت ته به ځم. الله خدای جنت فردوس راکړي. نو وربشې ته جنت فردوس نه چې اسفل السافلین ته به ځې. خدایه نو د نبي علیه السلام ورشئ تبلیغ منډۍ ته ورشئ که روجه وګورئ چې د پاسه ځي لاندې څه ځي. میوه وګوره د کیلو د پاسه ځي دی او لاندې پکې څه شی دی. مالټه وګوره چې د پاسه څه شی دی او لاندې څه شی دی. په ملکام کې مې مالټې رشتې را روان وو. سړي ته ودرېدم ما لکه دا مالټه د پلی هلته کې د پلی او د دیر مالټه خرڅېږي. د پلی د دیر ده وایي مولوي صاحب دروغ درته نه وایي. وایي که په باغ کې اخلې په باغ کې نو ممکن ده چې درته اصل شی میلو شي. ته باغ کې اخلې ممکن ده چې د اصل شی میلو شي. خو دلته کې زه دروغ نه شم ویلی چې دا د پلی یا د دیر مالټه ده. مې ولې وایي ټول د پنجاب راځي دی کې مونږ ګډو. مونږ نه به رو ټیټانې اخلو هغوی یې ګډه. ای مسلمانو دا نبی علیه السلام مبارک دا مونږ ته خو دا اخلاق یې مونږ ته ښودلي دي. په لاره باندې روان دی او غنم پراته دي. سړی لګیا دی خرڅوي
حضور پاک مبارک پکې لاس ومنډه د پاسه اوټو لاندې لامدو هغه کوي دا غنم خو دې لاندې لامده دي وره چې لون شي خو په وزن کې داسې که نه دا خو لاندې لامده دي وی جي باران پې شوی دی چې باران کېږي د پاسه علت نه کې لاندې لمدوي په کار دا و چې د بغه لامده وي او لاندې اوټ وي نو باران پې د پاسه شوی دی او لامده لاندې دي من غشنا فلیس منا چا چې زما مسلمان امتي سره تګي وکړه دا زما د بریده نه وي دا زمونږ اخلاق دا زمونږ عادت دا زمونږ دوکه په هر شي کې دوکه په مساله کې دوکه خدای خبر وي خښتې پکې وړه کېږي موږ ته خو پته نه لګي او خښتې پتې نه دي لیدلي چې پکې وړه کېږي او که نه خو یاره چې په کاټوی کې واچوې نو لاندې پکې واړه واړه ګټان پراته چې ورشه وګوره نو زما په خیال چې زمونږ خلک کومه سوچه خرڅوي ټول رنګونه یعنې دا وګوره که نه دا چې کومه چیته اغوښتې ده دا دغه پونه یې لږه ولټوه ولقوه او بیا ته یې هغه سر سروغو لاندې او پکې سره سره د رنګ څیزونه روځي چلکو ته رنګونه موږ ورکوو پیسې ګټو په هغې حج له هم ځو په هغې عمره هم کوو په هغې جومات هم جوړو په هغې خور لور له چوري هم کوو په هغې د خور لور حق هم پوره کوو او په هغې د الله نه سوال هم کوو غټې غټې ګیرې پرېښې دي او صاحبه جانې مازونه یو په اوږه پروت دي یو یې سر نه تو کړي او چلکې د دوکې پیسه حرامه پیسه الله دې موږ دوکې نه وساتي حلال کې چې کم برکت دی زما قسم په خدای که په شل روپۍ حلالو کې چې کم د زړه سکون او اطمینان او برکت دی که دا په کروڑونو حرامو کې شته نو زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابو ته حکم وکوي چې تاسو په ټول علاقو باندې حمله کوئ دې ښځې یو وخت کې موږ سره ښېګړه کړې ده څوک به سره ښېګړه وکړي ښېګړه به ورسره کوې بد به ورسره نه کوې قطعا د دې ښځې په قوم حمله ونه کړي دې ښځې یو ځل دا خپل قوم راغونډ یاره وي دا مسلمانان راځي او ګیر چاپېره زمونږ په دې علاقو باندې حمله کوي او مونږ کړي دي مونږ ته غږ نه کوي یاره دا ګورې عمقه وجه ده چې کوم ما ول اوبه ورکړې وي او بیا ما له توخه هم راکړه او مونږ سره داسې کار کوو ته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی دروغجن پیغمبر نه دی ګوره څومره ښکلې خویې دی ما نه اوبه کمې نه کړې ما له تکلیف را نه کړه ګنې په کار دا و چې یو مشک اوبې رانه اخیستې وې ما له بیا هم توخه راکړه اوس هم نه ما په قوم باندې حمله نه کوي څنګه مو خوښه ده قوم یې یاره دا ټول سړي راغونډو چې سړي ټول راغونډ کړل مشوره یې کړه وایي داسې کوو چې ځو او د پیغمبر سره بیعت کوو مسلمانېږو ټول قوم ښځې نر واړه بوډاګان ځوانان لاړل او د نبي علیه السلام سره یې بیعت وکړو الله پاک مسلمانان کړه دا د نبي علیه السلام هغوی د دعوت نه راوړي داسې مسلمانان شي نورو قومونو له دعوت هم ورکړی هغوی ته نه دي ویلي چې په اسلام کې داخل شي دعوت لګیا دی چلیږي د دین نمبر به هم راته دوی ته به هم وې که موقع پېښه شوې وه لیکن د الله پاک په دې کې دا حکمت و چې ګورم اخلاق نبوي ورته ښیم چې دا دې د دین اسلام راوړي که نه صحابه روان دي په یوه لاره باندې د بنو حنیفه قبیلې یو سردار دی خدای نوم یې رانه هېر شو ثمامه ابن اسال هغه یې ګیر کړ پریوست جومات ته نبی علیه السلام مبارک ته ورپېښ کوي صاحب دا د بنو حنیفه قبیلې سردار دی ثمامه ابن اسال دا په ګوتو راغی را ومونیو د جومات د ستنې پورې وتړی جومات ستنې پورې وتړه هېڅ غږ یې ورته ونه کړ ډوډۍ وله ورکوی ساده وله ورکړې کې یخني کېږي بستره وله ورکړې کې وده کېږي غږ ورته مه کوئ او په اودس ماتې له دي او دغه کوي متیا دې کوي نو پرانیزي د نبي علیه السلام مبارک په دې کې دا حکمت و چې د جومات کې دې پابند کړمه نو دې به زما دې ملګرو ته وګوري او مونږ ته به وګوري دا اخلاق به لږ وویني سهار وختي نبي علیه السلام مبارک راغی ما عندک یا ثمامه زړه کې دې څه پراته دي زمونږ متعلق د څه خیال دې څه سوچ دی او ورته وایي د الله رسوله درې خبرې مې دي پړه کې یوه خبره دا ده که مې وجنې ستا دشمن نو ډېر لوی نوم دې راباندې کېږي ګوره ډېره لویه وینه به توی کې لوی نوم دې راباندې کېږي یو درشن یې م ورکړه چې لویه وینه به توی کې ګوره د ټول قوم مشر یم غټه وینه مې ده د ما قوم یې ده نه تپوس هم کوي
او که احسان را باندې کې پرېږدې مې نو په ډېر لوی سړي به احسان وکړې ځکه دا په ما احسان زه باندې په ما نه دی په دې ګورئ خیال یې ساتئ ونې تښتي یو بستره وله ورکړئ ډوډۍ وله راوړئ اوبه وله راوړئ خیال یې ساتئ سبا ته بیا تپوس دی ما ینده که یا سوماما سوماما وړه کې دې څه دي زمونږ متعلق د څه سوچ شته ځان متعلق څه دي سوچ ترې په زړه کې وی صاحب همغه پرونی خبرې که مې وجنې مړ مې د لوی وینې خاوند یم لوی نوم دې راباندې کېږي که راباندې احسان کې نو ډېر لوی احسان دې کېږي د قوم مشر یم زما په مې احسان ستا په دې ټول قوم احسان دی او که مې که مال غواړئ چې څه دې خوښه یي د خولې نه وباسه قوم ته سوال جواب کوم چې مال دله راوړي هېڅ غږ یې ونه په درېیمه ورځ بیا نبي علیه السلام مبارک راغی په سهار وختي تپوس ته کوي ما ینده که یا سوماما وی حقه درې خبرې دي چې پرون مې درته کړې د الله رسول نبي علیه السلام مبارک خو ورته وښودله خپل اخلاق او د صحابو خو یې درته وښو وی اطلقو سوماما وی په ښه شی کې پرېږدئ ځه وی څه درته نه وایي عرب ډېر بهادر خلک هغوی به په ضد کې چې رالل نو بیا به یې ارصفول او په زور او په جبر به هغوی مسلمانېدل نه چې څنګه یې خوشې کړه لار د جومات نه بهر ووته خوا کې یو نږدې باغ دی هغې ته ورننوت او هغې کې ولمبل ځان یې پاک کړ واپس راغی نبي علیه السلام ته کېناست سوماما بیا ولې راغلی وی صاحب ستا اخلاق مې ولیدل ستا د ملګرو خوی مې ولید وی زما د قسم په الله ګوره قسم خوري د اوس نه لږ ساعت مخکې زما په نظر کې ستا د مخ نه مبغوز مخ چې مې په مخ د ځمکه بدي شو نو ستا مخ مې بدي شو دومره مې د بل چا مخ نه شو بدي او اوس ستا د مخ نه محبوب مخ ما ته په مخ د ځمکه نشته ستا د مخ نه ښایسته او ښکلی مخ راته بل نه ښکاري وی لږ ساعت مخکې ستا د کلي نه مبغوز کلی ما ته بل نه ښکاري چې مې بدي شو په ټوله دنیا کې نو ستا کلی مې بدي شو او اوس زما په نظر کې ستا د کلي نه ښایسته او ښکلی محبوب کلی ما ته بل نه ښکاري او لږ ساعت مخکې ستا ملګري او ستا دین ما ته د هر چا نه بېکاره ښکارېده ډېر مې بدي شو او اوس ستا دین او ستا ملګري دا ما ته د ټولو دینونو د ټولو خلکو نه غوره او مزېدار او ښایسته ښکاري لاس را دې خوا کړه نبي علیه السلام مبارک لاس ور مخکې کړه او کلمه د شهادت و رب العالمین مسلمان دا د چا د برکت نه دعوت یې ورنه کړه چې مسلمان شه ورته اورولې دي خو داسې دی مسلمان شه دا د حضور پاک مبارک د ښایسته او اخلاقو د برکت نه ورته څه وایي وایي د الله رسوله زه خو عمرې ته روان وم او ستا دې ملګرو رونیوم راوستم نو څنګه وکړم دا عمره پوره کړم وایي لاړ شه خپله عمره دې پوره کړه نو لاړ مکې مکرمې ته عمرې له نو هلته د مکې خلکو ته اطلاع رسېدلې وه چې دوی مسلمان شوي نه دوی پراپېګنډې ورپسې شروع کړې وایي سوماما صحابي شوې ده بېدینه شوې ده د پلار دې که دین یې پرېښی دی دې ورته څه وایي وایي صحابي نه یم بېدینه نه یم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس مې بیعت کړی او د هغه په اسلام او مسلمانۍ کې داخل شوی یم او ای د مکې خلکو خبردار ما باندې ما ته پیغورونه رانه کې ستاسو غله او غنم زما د کلي نه راځي مکې ته چې څونه غله به راتله د دغه قبیلې د بنو حنیفه قبیلې نه به راتله ځکه مکه مکرمه ټول شال غرونه دي پکې واد غیر ذي زرع فصل نشته زما د کلي نه تاسو له غله راځي اوس به د غله زما د کلي نه هله راځي چې رسول الله مبارک وجې ورکوه او چې هغه راته حکم نه کړي چې یو دانه غنم هم درله راونرېږم ما له پیغور راکوی عمره وکړه لل خپل وطن ته او قوم ته حکم وکړه وی زما چې کم په مخ د ځمکه ګرځېدلی ما کاهنان مې لیدلي دي ځکه د قوم مشر و جادوګر مې لیدلی دي د شاعرانو خبرې مې اورېدلي دي د دنیا بادشاهان مې کتلي د هغوی اخلاق مې لیدي دي د آخر زمانې د پیغمبر چې کوم خصلتینو او خویونو صفت هغه مې په محمد کې ولیدل صلی الله علیه وسلم
چې د الله رسول دی او زه خو ټینګ نه شم بیعت مو سره وکړم مسلمان شم لاس تړلی وم فاقم بیعت ځکه نه کوو چې خلک وایي چې دی یریږي د یرې نه بیعت دی چې پرېږدم او خوشې یې کړم او یره مې ختمه شوه نو ورغلم بیعت مې وکړه او تاسو ته مې ټول قوم یې لاړ او د نبي علیه السلام په لاس یې بیعت وکړه الله مسلمانانو د یو اخلاقو د برکت ته ګوره اوسه او چې بیا واپس قوم ته راغلي په د مکې خلک د نبي علیه السلام دشمنان دي چې یو دانه غله ونه لېږي په اهل مکه یې غنم بند کړي چې بند یې کړل هغوی ته خو د ویلو چې تر څو نبي علیه السلام حکم نه کړي د ما د قوم یو دانه به هم نه راځي نو هغوی پیغمبر علیه السلام د جرګه راولېږلو ته خو ګورس د صلې رحمۍ حکمونه خلکو ته کوي نو د مکې دا کافر خو کافر دي قریش او ستا قوم خو دی که نه د لوږې مري ماشومان یې جالي چغې وایي او هغه د ثمامه د قوم نه موږ له غنم راتلل اوس یې بند کړي دي نو ته مهرباني وکړه هغه ته حکم وکړه چې موږ ته هغه خپل غنم را شروع کړي په پیسو یې تېر کړو خو چې غنم را شروع کړي ولې نبي علیه السلام بیا اخلاقو ته ګوره که بل څوک ووایي به چې یو دانه به هم نه درکوي مسلمانان شي هله به درکوي لیکن نبی علیه السلام مبارک او اخلاقو ته ګوره ثمامه ته یې خط ولېږه وایي ثمامه خیر دی هلته یاره غنم دې قریشو له ورکوه مکې والا له شروع کړه ورته دا سم دی لویه حلقه د کافرو چې د اسلام په دایره کې داخله شوې ده د هغوی لوی سبب د نبي علیه السلام مبارک خوی او اخلاق نن زموږ د مسلمان خوی خاصیت اخلاق دې حد ته رسېدلی دی د بدنامۍ ذریعه ګرځي نن چې کافر زموږ خوی ته ګوري اسلام له نفرت پیدا کېږي نن چې اغیار زموږ خوی او خاصلت او اخلاقو ته ګوري اسلام یې نفرت پیدا کېږي دا زموږ اخلاقیات دروغ دوکه دمتوب دمبازي بربنتوب اخبار څوک د حیا نه نشي کتی د شرم د لاسه پخوا به خلکو ټي وي یادو او سینما به یادوله اوس اخبار او اخباراتو کې چې کوم روریان او بربند تصاویر چاپ کېږي نو سړی د خپلو بچو یا د خپل کور د ماشومانو په مخ کې هغه بربند به تصویرونه هغه اخبار هم نشي کتی خیال دې راغی که را نه دی هغه هم څوک نشي کتلی نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې اخلاق چې دي که نه دا هم زموږ د مسلمان اخلاق دي ومون نه کوي نو چې دې وخت ما ته ټیلیفون کوي ته ته پته نه کې دا تېر نه مانځلو او ملا ته هم ټیلیفون کوم ملا به دې وخت یودی او که ویښ مې دا زموږ اخلاق دا جمدی مثال زما رونو ښې خاصلت او اخلاق دا څونه بې حیایي نن د مسلمانان شرمېږي د حیا نشته بعثت لأتمم مکارم الاخلاق نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای زه دې له لېږلی شیم چې خلکو ته خشته مزیدار او ښکلې خوی وښیم خشته خوی ځان کې پیدا کې مسلمان له تکلیف ورنه کې دوکه حرام له دوکه ونه کې دروغ حرام دي دروغ ونه وایې غیبت ونه کې چغلي ونه کې شیطانت ونه کې په کور کې د مشر د پلار او د مور قدر به کې دا ښه اخلاق دي که ته د پلار او د مور بېدتي کې دا خو بد اخلاقي ده پیغمبر خدا نه دی ویلی د ښځې سره به ښه سلوک تېری نبي علیه السلام مبارک فرمایي دا په ستا په لاس کې زنانه قیدیانې دي ستا په لاس کې قیدیانې دي ستا لاس ته ناستې دي هغې سره به ښه سلوک کې ګزاره به ورسره کې او ښځې له هم پکار دي چې د خپل خاوند د خپل سخر د خپلو بچو ښکلې اخلاقو سره خیال وساتي د خاوند او د سخر او دارنګې د بچو ښه اخلاقو سره تربیت یې کړي بې حیایي نه کړي د ګاونډي سره به ښه سلوک کې بد به ورسره نه کې یو صحابي نبي علیه السلام فرمایي د ګاونډي حقوق نازلېدل وایي ویرېدمه چې هسې نه الله تعالی یو ګاونډي له بل ګاونډي میراثي وارث جوړ نه کړي ګاونډي سره ښه کوي به استعمالې د مشر سره سپینګیري سره به ښه کوي استعمالې که درته دوه درې غوسې وکړي صبر ورته کوه قدر یې کوه عزت یې کوه ګاډي کې ناست یې سپینګیري یا مشر یا عالم طالب ګیرې والا څوک راوخت زر ورته سیټ پرېږده راځه کېنه ته سپینګیري ته مشر یې زنانه دي کېنوه ته وروسته ودرېږه دا ښکلې خوی که مونږ استعمال کړه انشاءالله چې رب العالمین په مونږ په دنیا کې هم رحم وکړي او په آخرت کې هم رحم وکړي او چې بد اخلاقي مونږ کوو الله ته نقصان نه شي رسولی نقصان ټول مونږ ته دی که ګاونډ کې د بد اخلاقي کو جګړه یې ځان ته به خپله جوړه کړه د بل له مشر د قدر وکړې ستا د مشر به څوک څه قدر وکړي تا نن د بل سپینګیري خیال ونه ساتو سبا په تا بوډاوالی راغی دا بدل به درنه الله وباسي ستا به هم څوک خیال نه ساتي نو ښه اخلاق ښه شی دی الله دې مونږ کې ښکلې خوی او بهترین اخلاق پیدا کړي د ښځو د سړو
په مونځ کې څه داسې معمولي غوندې فرق شته، ډېر نه. لکه ښځه چې ده نو دا سړی چې سجده کوي لږه اوږده پوله او سجده به کوي، زنان چې سجده کوي نو دا اندامونه یو بل سره راغونډ کړي، ځکه د هغې د ستر خبره ده، پرده به کوي پوره. سړی چې دی د هغه که سر بالفرض ښکاری نو بیا لمونځ کېږي. د ښځو که سر یا ست یا مری ښکاره شي نو بیا ورسره لمونځ نه کېږي. د ښځو داسې یو څو فرقونه نور هم پکې شته دی. امام نسوار اچوي او جمع کوي، نسوار که وانه کړي نو غلطېږي. نو دا خبره خو دا دویمه غلطه ده چې نسوار وانه کړي نو غلطېږي. نسوار څه دونه دغه شی نه دی، مشک او عنبر نه دي چې غلطېږي به. خو خبره دا وه چې لمونځ کېږي، خیر دی ورپسې لمونځ کېږي، خو نسوار دی پرېږدي، نسوار ښه شی نه دی. او نسوار چې چولي خو بېادبي ده، غټه بېادبي ده، غټه بېادبي ده. چې نسوار نه دې داسې نه وایي چې نسوار یې چولي، هسې نسواري تړي. که نسوار یې چولي دا خو ډېره غټه بېادبي ده، نو داسې دې نه کوي. بلکې نسوار دې پرېږدي، خدای خو هم د نسوارو نه خلاص ته. زه اکثر طالبانو ته دا ښیم، دا طالبان ما تپوس وکړي یاره نسوار زه ته د نسوارو دم درته ښیم، نو هغه ډېر خوشحاله شي چې داسې دم درته ښیم چې خدای به دې په اعصاب خلاص کړي. وایي د دې به څه دمي، زه یم د چرګې سوټې ته ګوره. دا سوچ کوه چې دا ما په شونډه کې کوم شی پروت دی، دا چرګې غول دي. ولې چې د خولې نه ته وغورځوه که د چرګې له غولو دې په منځ کې څه فرق وي نو ما ته ووایه. بس دا وګوره نو چې ستا په زړه کې اوس د نسوارو نه نفرت نه پیدا کېږي. دې نه خلک سعودي ته ځي، مکې حج ته ځي، ځان سره دومره غوټه د نسوار وړي. څه ویرېږي دا چې ته جنت دی مشک او عنبر دی، سړیه نسوار هم چا په نشه کې حساب کړي وي. امامت لپاره پټکې سنت مستحب صورتحال دا دی چې د نبي علیه السلام مبارک عادت دی. نبی علیه السلام مبارک چې دی هغه پټکې په سر کړی دی، او پټکې د مسلمان نښه ده، او د پیغمبر علیه السلام د عادت اتباع زموږ دپاره مستحبه خبره ده. نو که څوک پټکې په سر نه کړي لمونځ ورسره کېږي، هغه دې ګنې لمونځ نه کېږي، بې پټکې لمونځ کېږي. خو بهتره دا ده چې د مسلمان نښه ده چې سیک په هغه خپل پګ نه شرمېږي. سیکان هغه خپل شی په سرۍ کې نه په سرۍ، هغه پګ هغې ته پګ وایي چې سیک په خپل پګ نه شرمېږي. زه د مسلمان د پیغمبر په هغه خپلو ویښتو نه شرمېږي، هغه پرې ته پرېږدي او خپل ګوره د خپل مذهب څنګه پابندي کوي، هغه په هغه خپل ویښتو نه شرمېږي. ته دې د خپل پیغمبر په سنت باندې ولې شه، د بل مذهب ته خلک ولګي برته. او چې ماشوم پیدا شي نو په تیږ وخت کې ولې اذان پکار دی، او په ګس وخت کې ولې اقامت پکار، او که په زوره وي او که په کو دا څه خبره پته قضا مونږ چې راګر